خلکو ته د اسانتیاو برابرولو، ښاري پراختیا او ګڼې ګوڼې راکمولو په پار د خوست ښاروالۍ یو بل اقدام. دا د خوست ښاروالۍ له لوري د بشپړې شوې پروژې ګټې اخیستنې ته د سپارلو مراسم دي. په دغه پروژه کې 1.4 کیلومتره سړک، 220 متره لښتي شامل دي چې 21.5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی او چارې یې د 5 میاشتو په موده کې بشپړې شوې دي. نن ورځ د یوې پروژې د ګټې اخیستنې مراسم لرو چې دغه پروژه په اوله او دویمه دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د برایټ بلډر ساختماني شرکت له لوري کارونه مخته تللي دي. د ښاروالۍ له بودیجې څخه 1.5 میلیونه مصرف پرې راغلی دی. تقریبا تر 1400 مترو پورې سړک رغونه شوې ده، 220 متره لښتي جوړ شوي دي او دغه پروژه په 5 میاشتو کې کارونه تکمیل شوي دي. ښاریان د دغې پروژې بشپړېدل د ښاري پراختیا، ګڼې ګوڼې کموالي او ترافیکي پیښو په له منځه وړلو کې غوره اقدام یادوي او د لا ډېرو ورته پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. یو سړک پوخ شو، مخکې داسې کې سړک به خام و، موټر به سم نه شو تلای، اوبه به ډنډ کېدې. اوس چې دا سړک جوړ شو ډېر خوند یې وکړو، یو ښار ته ښکلا ورکړه، یو دیزې ته ښکلا ورکړه. موږ دا غواړو چې دا رقم نره سړکونه توفیق شي، په خوست کې جوړ شي. دا د خوست خلکو د ولسونو دپاره یو ښه مثبت کام و. د خوست ولایت د ښاروالۍ د رهبرۍ نه مننه چې د خلکو د ګڼه ګوڼې د کمولو دپاره او د ټکرونو د مخنیوي دپاره، د نورو ستونزو د کمولو دپاره دوی سړکونو ته ډېره ترجیح ورکړې ده. بیا هم په آینده کې له دوی نه غوښتنه کوو تر څو نور هم داسې ولسي پروژې په کار واچوي تر څو د خلکو دپاره مفیدې تمامې شي. یاد دې وي چې خوست ښاروالۍ روان کال 10 پروژې په پلان کې لري او دا یې 10مه پراختیایي پروژه وه چې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. احسان الله باور، حریت راډیو، خوست.